وجهه صدیقی یوه له هغو فعالو میرمنو څخه ده چې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې او دغه راز یې د ښځینه‌وو لپاره د خیاطیو مرکز هم جوړ کړی. نوموړې وایي چې اوس مهال ورسره 25 میرمنې د ګنډ افغاني، حجاب، چرمدوزي او داسې نورو په برخه کې په کار بوختې دي. ما از قبیل گند، حجاب، دیگه پیرن، هر نوع چیز که بخواین از صاف دوخت تولیدات داریم. دیگه تولیدات بخش مورم داریم، آمادگی داریم که دایره‌تان یک شاخه باز کنیم. باز بعدا می‌خوایم که گسترش بدیم، مثلا پل خمری، سمنگان، تاجقرغان، مزار کابل، این قسمتام دیگه ادامه بدیم. صدیقی همدارا زیاتوي چې د افغان ښځینه پانګوالو او صنعتکارو میرمنو د ځان بساینې لپاره تر اوسه اساسي کار نه دی شوی چې له کبله یې دوی اوس هم له ستونزو سره مخ دي. هغه د برېښنا نشتون، د خامو موادو کموالی او مالي ستونزې هغه لاملونه بولي چې له کبله یې چارې ځینې وخت له خنډ سره مخ وي. ما در بخش گفتمان مالی به خاطر معاش شاگردا مشکل است. دیگه ما تولید مواد خام که ما خریداری میکنیم. د افغاني جامو ګنډلو د دغه مرکز بنسټګره وایي چې د نورو جامو ترڅنګ افغاني جامې هغه جامې وې چې پخوا یې کورني او بهرني بازارونه ګرم کړي وو، خو اوس د امکاناتو نشتون او د خلکو خراب اقتصاد له امله دغه کاروبار اغیزمن شوی دی.